السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری بلال احمد یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم د یوې نوې خوندورې ویډیو سره. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې تاسو به خپل پی سي یا لپټاپ ته ونډو څنګه انسټالوئ. نو ټول نه لاول خو چې ستا سره یو بوټیبل یو اس بي وي، کوم کې چې ونډو وي. بوټیبل مطلب دا چې ستا سره به پکې الریډي ونډو وي. نو بله دا چې ستا سره کم از کم چې ستا په لپټاپ کې 50% چارج وي، ځکه چې دا ټایم غواړي او ډېر ټایم غواړي او چارج غواړي. نور پروسس به درته مخکې ویډیو کې ښیم، ویډیو را سره مکمل وګورئ. نو د هغه دپاره به مونږ چې کوم دی لپټاپ سکرین طرف ته ځو. نو راځئ. ټول نه اول به داسې کار وکړئ چې تاسو کله خپل سیسټم ته ونډو کوئ نو را به شئ کمپیوټر چې ستاسو کوم دا سی ډرایو دی نو دې کې څومره سپیس دی هغه به ځان سره ولیکئ، ټوټل سپیس او څومره یوز شوی دی هغه به ځان سره ولیکئ. د دې فایده درته وروسته ویم، مخکې ویډیو کې درته د دې فایده ویم چې دا به تاسو څه لپاره ولیکئ، خو تاسو به ځان سره دا ولیکئ د سی ډرایو ده ډیټا به ستا نه د هغه سی ډرایو دا لاس کېږي، کومه ډیټا چې ستاسو په سی ډرایو کې او ستاسو چې کوم په ډیسکټاپ باندې څه وي هغه به لاس کېږي. نو تاسو به د ټول نه اول داسې کار کوئ چې ستاسو سره په ډیسکټاپ باندې څه هم وي که نه نو هغه به تاسو د ډیسکټاپ نه اول کافي کوئ یا بیا بل فولډر ته بوځئ. نو تاسو چې کله دا کار وکړئ نو بیا به چې کوم دی تاسو خپله یو اس بي به ولګوئ، کومه چې ستاسو سره بوټیبل یو اس بي وي هغه به خپل سیسټم ته ولګوئ. نو زه ورته یو اس بي لګوم. تاسو چې کله یو اس بي کنیکټ کوئ نو د هغه نه پس به داسې کار وکړئ چې خپل سیسټم به ریسټارټ کوئ. زه به راشم ریسټارټ باندې به کلیک وکړم او انټر به یې کړم. کله چې دا ستاسو سره ریسټارټ شي واپس کله آن کېږي نو بیا به چې کوم دی تاسو F12 پریس کوئ. تاسو چې کله F12 پریس کوئ په بعضو سیسټمو کې دا چې کوم دی F10 وي، په بعضو سیسټمو کې اسکیپ وي. نو دا به تاسو ته څنګه پته لګي؟ دا به تاسو ته چې کوم دی په دې رایټ کارنر کې په دې ګوټ کې ښکاري، اپر سایډ ته به یې ښکاري یا به لوور سایډ ته بوټ اپشن. نو تاسو به چې کوم دی هغه ته چې کوم شارټکټ ورکړی یا به F12 ورکړی یا به F10 ورکړی یا به اسکیپ ورکړی نو د دغه نه به تاسو کوئ. نو زه به دلته بیا به چې کوم دی په دې کې تاسو هغه یو سلیکټ کوئ کوم چې تاسو دې ته انټر کړی وي، د کوم نه تاسو ونډو کوئ. لکه ما اوس چې کوم دی یو اس بي لګولې ده نو زه به په یو اس بي کلیک وکړم. که تاسو سره سی ډي کیسټ وي نو تاسو به په هغه باندې کلیک کوئ. نو زه به اوس راشم په یو اس بي باندې به انټر کلیک کړم. دا پروسس کېږي. هغه چې کله پروسس شي نو تاسو به داسې انټرفیس شو شي نو ونډو سیټ اپ باندې نو دې کې به تاسو چې کوم دی لینګویج سلیکټ کوئ. نو ما سره الریډي یونایټډ سټیټ والا دی. ټایم اینډ کرنسي فارمیټ به سلیکټ کوئ او بیا به چې کوم دی کیبورډ آر انپوټ میتھډ باندې چې کوم دی هغه لینګویج بیا سلیکټ کوئ. نو هغه زموږ الریډي سلیکټ دی، موږ به راشو او په نیکسټ باندې به کلیک وکړو. کله چې په نیکسټ باندې موږ کلیک وکړو نو دلته به موږ ته انسټال ناو شو کېږي. د انسټال ناو باندې به کلیک وکړو. په دې باندې چې کله موږ کلیک وکړو نو سیټ اپ اسټارټینګ شروع به شي. دا به لږ شان لوډینګ وکړي. د هغې نه پس به تاسو ته چې کوم دی لایسنس ټرم شو کېږي نو تاسو به په دې لیفټ سایډ باندې به دې آی ایکسپټ د لایسنس ټرمز باندې به کلیک وکړئ. دا به ټیک کړئ او په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ دلته به تا ته یو اپګریډ والا اپشن شو کېږي او به تا ته کسټم والا. نو تاسو غواړئ چې زموږ زړه ونډو کې اپګریډیشن وشي نو تاسو به په اپګریډ باندې کلیک وکړئ او که نه تاسو چې زموږ سره
نیو ونډو وشي نو تاسو به په کسټم باندې کلیک وکړئ. نو مونږ به اوس نیو ونډو کوو نو په کسټم باندې به کلیک وکړو. کله چې تاسو په کسټم باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به داسې پارټیشن شو کیږي چې آیا تاسو په کوم پارټیشن کې کول غواړئ. پارټیشن 2 کې کول غواړئ، پارټیشن 3 کې کول غواړئ، پارټیشن 4 کې کول غواړئ. نو دا به بای ډیفالت چې کوم دی په سی ډرایو باندې سیو وي. تاسو ته چې ما کوم ویلو چې د سی ډرایو ځان سره ولیکئ نو هغه کوم چې تاسو ته ما ویلو چې دا د یوز او ټوټل سپیس به تاسو ځان سره ولیکئ نو هغه په دې ځای په کار راځي. که ستا نه چېرته هیر شي چې زه اوس په کوم پارټیشن زما سره سی ډرایو کم یو دی نو هغه تاسو دلته چې تاسو له کم سپیس درکړی نو کم چې تاسو ځان سره لیکلی هغه به دلته تاسو ته شو کېږي. دا موږ سره ټوټل 39 جی بي و سی ډرایو کې او پری سپیس چې کوم دی زموږ سره 22.8 جی بي و. نو مونږ به په دې باندې فارمیټ کلیک کو. که فارمیټ باندې مونږ کلیک ونه کړو نو هغه زړه وینډو به هم پکې هغه به فارمیټ نشي نو بیا به وروسته چې کوم دی ډبل وینډو نه سپورټ کوي نو سیسټم به چې کوم دی ستاسو سره سلو کیږي. فارمیټ باندې به مونږ کلیک وکړو. فارمیټ باندې به مونږ کلیک وکړو او دا به چې کوم دی اوکې کړو. دا چې کله مونږ اوکې کړو نو زموږ سره به زړه چې کومه وینډو وه نو هغه به ترې زموږ سره مکمل ختمه شي او بیا به چې کوم دی مونږ په دې باندې نیکسټ کلیک کړو. کله چې مونږ نیکسټ کلیک کړو نو دا به زموږ سره انسټالینګ شروع شي. نو دا به چې کوم دی کله انسټالینګ شروع شي نو ګیټینګ فایلز ریډي فار انسټالیشن نو دې ته به تاسو انتظار کوئ چې دا 100 ته ورسیږي. نو دا ستا په سیسټم باندې ډیپینډ کوي. ستا سیسټم څومره تیز وي هغومره چې کوم دی دا زر پوره کیږي او که نه سیسټم دی لږ سلو وي که کمزوری وي نو بیا به چې کوم دی دا لږ ټایم غواړي نو دې ته به مونږ انتظار وکړو لږ شان. زه به په دې ځای کې چې کوم دی ویډیو لږه سپیډ اپ کړم ځکه چې دا ټایم ډېر غواړي نو ویډیو به چې کوم دی اوږده کیږي نو نه غواړو چې تاسو هم ویډیو ته بور شئ. نو که چېرې اوسه پورې تاسو چینل نه وي سبسکرایب کړی نو چینل د دغه شان معلوماتي ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ او که چېرته فیسبوک پیج باندې تاسو ګورئ نو پیج در سره لایک او فالو کړئ. دا زموږ سره تقریبا 95% وشو بس 5% پاتې دی چې دا وشي نو بیا به چې کوم دی دا نور وشو هغه دا نور دومره ټایم نه غواړي. نو په دې وخت کې به چې کوم دی تاسو خپل چې کوم دی USB تاسو لګولي هغه به تاسو ریموو کړئ او ستا سیسټم به چې کوم دی اتومیټیکلی ریسټارټ شي. ستاسو سیسټم به چې کوم دی دغه دوران کې یو ځل دوه خود به خود ریسټارټ شي نو بیا به چې کوم دی تاسو داسې انټرفیس شو کیږي. په دې کې به تاسو خپل PC نیم ورکوئ. نو زه بیا نیکسټ کړم خپل نیم ما ورکړو نیکسټ مې کړو. دې کې به مونږ چې کوم دی یوز ایکسپریس سیټینګ
دلته به چې کوم ده تاسو بیا خپل انفارمیشن ورکړئ، خپل نیم به ورکړئ، پاسورډ به ورکړئ او ری انټر پاسورډ به ورکړئ، هند پاسورډ به ورکړئ. نو موږ به دلته صرف نیم ورکو، پاسورډ موږ نه ورکو. زه به دلته نیم ورکم. فینش باندې به کلیک وکم. نو زمونږه ونډو وشوه. ډیره اسانه طریقه یې ده، هیڅ پکې مشکل نشته دی. دا ستاسو کتلی شئ زمونږ لپټاپ سکرین بالکل صفا شو. او انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې تاسو به خپل یو اس بي کې خپله ونډو څنګه جوړوئ. زما سره خو پکې الریډي وه، نو تاسو به لکه د بازار ته مونږ لاړ شو، مونږ ورته وایو چې دې کې یو اس بي کې راله ونډو کریټ کا. نو انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې خپل یو اس بي کې به مونږ ونډو څنګه کریټ کوو. نو بلې ویډیو پورې ما له راکړئ اجازت د لوی الله په امان.